أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما خوښ دي ستا جفا او وفا دواړه، زما خوښ دي ستا جفا او وفا دواړه، چې ستا خوښ مې دي خندا او ژړا دواړه، چې ستا خوښ مې دي خندا او ژړا دواړه. ډېر بې صبره یې لږ صبر په هر حال کړه، ډېر بې صبره یې لږ صبر په هر حال کړه، چې موقوفې دي خیرې او دغا دواړه، چې موقوفې دي خیرې او دغا دواړه. بخت او عقل د هر یو سره جدا وي، بخت او عقل د هر یو سړي جدا وي. تل په جنگ به وي علي او ادنا دواړه، تل په جنگ به وي اعلی او ادنا دواړه. نفس ظالم را باندې څه تماشې وکړې، نفس ظالم را باندې څه تماشې وکړې، چې غندي مې راته سود او سودا دواړه، چې غندي مې راته سود او سودا دواړه. ستا اختیار دی که جنت کا دوزخ غواړې، ستا اختیار دی که جنت کا دوزخ غواړې. پیدا کړي خدای جزا او سزا دواړه، پیدا کړي خدای جزا او سزا دواړه. عشق کې خوند کړي پیغورونه تهمتونه، عشق کې خوند کړي پیغورونه تهمتونه. ما قبول دي، ما قبول دي د روا ناروا دواړه، ما قبول دي د روا ناروا دواړه. چې ارمان یې زړه کې وي او وس یې نه وي، چې ارمان یې زړه کې وي او وس یې نه وي. په نصیب یې کړې ته حج او عمره دواړه، په نصیب یې کړې ته حج او عمره دواړه. چې کلنګ د ملنګانو په زماوي، چې کلنګ د ملنګانو په زماوي. ښکلي ښکاري یې کچکول او امسا دواړه، ښکلي ښکاري یې کچکول او امسا دواړه. ته که چیرې د غضب نه پرې خلاصېږې، ته که چیرې د غضب نه پرې خلاصېږې. در نظر شاه زما دین او دنیا دواړه، در نظر شاه زما دین او دنیا دواړه. سخاوت او احترام نه دې قربان شم، سخاوت او احترام نه دې قربان شم. خدای خوښ کړي احترام او سخا دواړه، خدای خوښ کړي احترام او سخا دواړه. خدای رحیم دی هم کریم دی زه پوهیږم، خدای کریم دی هم رحیم دی زه پوهیږم. له هر چا شي غلطي او ګناه دواړه، له هر چا شي غلطي او ګناه دواړه. ځان بیدار کړه ابراهیمه امتحان دی، ځان بیدار کړه ابراهیمه امتحان دی. یادوا پکې دنیا او عقبا دواړه، یادوا پکې دنیا او عقبا دواړه. الله مو دا مسلمانانو ورونو په حال رحم وکړي. الله دا ټول جنتونه زمونږ تاسو مردگانو ته نصیب کړي او زمونږ تاسو د ژوندو سر صدقې دشي. او الله پاک ته زمونږ تاسو په دنن ویر ژړلی حال رحم وکړي. د غم ځپلي ژوند باندې د الله زمونږ تاسو رحم وکړي. خصوصي الله پاک په هر څه پوهیږي، مونږ نه پوهیږي، مونږ کما کړیو، مونږ جاهلان یو. مونږ چې پوهېدلی خو مونږ به چېرته روغه لار اختیار کړې وای. همیشه مونږ په فتنې فسادونو کې مشغول وي او اخته وي. دا زمونږ کار دی. مسلمان خو دا کار نه و چې نن زمونږ په لاس کړی دی. الله دا زمونږ د تاسو په حال رحم وکړي. مننه، شاد و آباد مو غواړم.